چې کله لسم کال د هجرت را ورسېدی په لسم کال د هجرت پیغمبر علیه السلام طائف ته راغلی. طائف غالبا د مکې مکرمې څخه 15 کیلومتره مځکه ده او ټول غرنۍ سیمه ده چې سړی هغه سیمه وګوري او د پیغمبر علیه السلام هلته سفر وګوري بیا د انسان عقل د پیغمبر علیه السلام هغه قرباني او سختي ته حیران چې کله د طائف خلکو ته راغلی. طائف کې دی وخت کې د درو وروڼو مشرتوب، یو عبد یا لیل، یو مسعود، یو حبیب. پیغمبر علیه السلام د هغه درو سره ملاقات هغې ته ویل چې خلکو قریشو ته الله تعالی یو نعمت ورکړی چې هغه زما نبوت او د الله توحید او د عقیده د آخرت او الله دین هغې خلکو دا نعمت وغورځوئ د دې څه محروم او بې نصیبه پاته سو. تاسو د الله تعالی دا نعمت قبول کړئ په ټولو قومونو کې به الله تعالی تاسو ته عزت درکړي. هغې خلکو چې یا څه خبره کوله یا د قریشو د بیرې یا د قریشو د حلافت په وجه باندې نو هغه یو ورته وایي الله تعالی د مکې فرده څیرله، الله مرکب عزت کوله چې ته د نبي په شکل ورته راواستولی. هغه دویم ورته وایي چې الله تعالی ته په ټوله مکه کې داسې سړی نه سو پیدا چې هغه یې نبي کړی وی او ته نبي راواستولی. هغه دریم ورته وایي چې زه خو ستا سره خبره لا نه کوم، زه تا د خبرې لایق نه بولم. یا بتر اشتیا د الله نبی د الله د نبی خبره ردول دا انسان ته سزا ده او انسان د تباهی او هلاکت سره مخامخ کوي. یا بته د الله نبی نه نعوذ بالله ته به کاذب او د کاذب سره درواغجن وي د درواغجن سره موږ خبره نه کوو. نو هغه ورونو دستی په هغه غړي باندې دا ورته چې په ډېره تلوار کې او په ډېره ژر به زموږ د کلي سره وسي. پیغمبر علیه السلام د طائف سره وتلو ته مجبوره کړي او پیغمبر علیه السلام چې کله د طائف سره روان شو صرف وتل مجبوره کېدل نو هغه خلکو په پیغمبر علیه السلام باندې د طائف د کلي هغه نوجوانان هغه اوباش هغه بد اخلاق انسانان پسې او چې در کوم وخت پورې د طائف در حدود وځي تر هغه وخت پورې په کاڼ باندې بیا چې پیغمبر علیه السلام د طائف په غرو کې روان بیا هغه خلک په پیغمبر علیه السلام پسې او د پیغمبر علیه السلام پر بدن باندې دومره کاڼې ولګېدل چې د هغې مچڼې مبارکې به د وینو ډکې سوې. د هغې د بدن وینه به پر مچڼو ته راورسېدله. بیا به د پیغمبر علیه السلام زړه ضعف وکړي کښې به ناست دی. هغې کسانو به بیا در لاس ونیوی ولاړ به کوي پرې به وهي چې دی به روان سو د هغې څه وروسته به بیا د کاڼو وارونه ورباندې شروع سو. د پیغمبر علیه السلام سره حضرت زید بن حارثه ورسره دی. د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې حضرت زید بن حارثه کوشش کوي چې هغه کاڼې د پیغمبر علیه السلام د بدن څخه بچاو سي نو هغې ځان و کاڼو تور مخته کوي او چې د کومې خوا د کاڼې واره ورباندې راځي هغې د کاڼې ور مخته درېږي. دې کې د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه سر مات، دې کې د حضرت زید بن حارثه بدن ټول ټوک ټوک زخمي در هغې وخته پورې هغه خلک پیغمبر علیه السلام باندې پسې وو چې در څو پورې د طائف د هغې کلو د حدودو سره لرې کېدی چې کله را لرې لاره کې د عتبه او د شیبه باغ دی چې هغې د مکې مشرکین هم دی او د مکې قریش هم دي. د پیغمبر علیه السلام باره پر یو کاڼه باندې کښېناست. پیغمبر علیه السلام دعا شروع کړه: اللهم اشکو الیک ضعف قوتي وقلة حلتي وهواني على الناس. یا الله زه د خپلې زندګۍ شکایت کوم، نه زما سره څه قوت سته، نه زما سره یو داسې ترتیب سته. یا الله د دې خلکو په زړو کې او د دې خلکو پر زندګي باندې زه اثر راولم. یا الله زما سره هیڅ نسته، زه تا ته د خپلې کمزورۍ شکایت کوم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. اے رحم ذاتا، اے د راحمینو رحم کوونکی ذاتا، اے د ډیرو کمزورو انسانانو رب او خالقا. الی من تکلونی، یا الله ته ما چاته په حواله کوي. الی عدو بعید یتهجمنی، ایا د دشمن په حواله مې کوي چې هغه مې پایماله کې غرق مې کیږي. ام الی صدیق ملکته امری، کم یو دوست ته خلاص ورکوي
ورته ان لم يكن غاضبا علی فلا ابالی یا الله که په دې حالاتو کې ته زما سره ناراضه نه نو په دې وخت کې زما سره د دې تکلیفو هیڅ پروا نشته د دې سره نور تکلیفونه زه د دې دین لپاره کوم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دعا وکړه یو طرف ته نبی دا اکثریت مستجاب دعوات کې نبی مستجاب دعوات د نبی دعا الله تعالی یقیني قبلای او د نبی سره سره چې بیا کله انسان په حالت د مظلومیت کې د مظلوم شرع او د مظلوم دعا ته الله تعالی ډېر ورسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. اے خلق د مظلوم د شرع سره چې د چا سره ظلم کیږي په حالت د ظلم کې په هر شکل ظلم چې ورسره کیږي د هغې د شرع سره ځان ګورئ. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. د هغې د شرع او د الله تعالی په مابین کې حجاب او پرده نشته. د هغې شرع برای راست د الله عرش ته ځان رسوي. یو شاعرم دا وایي بترس از آه مظلوم کې هنگام دعا کردن. د مظلوم د آه څخه بیریږه چې هغې کله شرع او دعا کوي اجابت از در حق بحر استقبال میں آید. د دعا د قبولیت د پاره د الله د دعا د پاره د الله تعالی د طرفه قبولیت په استقبال ته ورته راځي مخ ته ورته راځي. نو ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مظلوم شرع او د مظلوم شرع عجیب ده. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الظلم ظلمات یوم القیامه. چې کوم سړی په دنیا کې ظلم کوي نو هغه به د قیامت په میدان کې د ډیرو سختو تیاریو سره او ظلم زموږ په دین کې ظلم د الله د بندگانو سره کول ناجایز د الله د بندگانو سره کول او یو مسلمان مظلوم ته تکلیف ورکول زه خو دا وایم چې کافر مظلوم ته تکلیف ورکول دا د الله تعالی غضب ته دعوت ورکول دي. مظلوم کا کافر د قیامت په میدان کې الله تعالی د هغې په اړه کې دریږي. نو چې جای چې مسلمان مظلوم یو د قیامت په میدان کې د هغې په تا باندې دعوی نو الله تعالی به د هغې مرسته څنګه کوي. ابو میسره رحمه الله یو روایت را نقل کوي چې کله انسان د قیامت په میدان کې قبر کې کښېښول نه ملائکه دوره ورله راوړي هغې څه وروسته ورته 100 دورې دي اوس دی د خپلې زندګۍ عذرونه شروع کړي زارۍ شروع کړي هغې په دې درو کې لږ رعایت ورسره کوي 90 ته راورسوي او بیا 80 ته راورسوي 50 ته راورسوي 100 ته راورسوي اخر ورته یوه دوره دي چې کله د هغې ملایکې د طرفه یوه دوره د هغه سړي سره ورسره سي د هغې دورې شکل دی چې د هغې ټوله قبر د اور سکروټه سي د جهنم د اور سکروټه سي هغې په دې خپل قبر کې د یو دغه غوندې جوشیږي چې د هغې سر وفا یو طرف او بل طرف ټول د اور سکروټه ده. نو دی به هغې ته وایي چې تا ما څه کړي دي زما کوم جرم دی چې تاسو زه په دې دوره باندې ولم. هغې ورته یو ورځ پر لار باندې روان وې د یو چا سره ظلم کېدی هغه مظلوم تا ته فریاد وکړي چې زما مدد وکړه ته د مظلوم د مدد ته څه دغسې تېر شوې دا د هغې مظلوم د مدد د تېرېدو سزا ده. نو چې یو سړی د مظلوم ناره نه واوري الله تعالی دغه سزا ورکوي. نو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی په خپله ظلم کوي د هغې به کوم خیالات دي چې یو سړی د مسلمان سره ظلم کوي د هغې به کوم حالت دي. زموږ بزرګانو کې امام ابو بکر وراق ډېر لوی بزرګ دی هغې دا ښکاره لیکلي دي چې بعضې ګناهونه داسې دي چې پر حالت د زګندن سړی د ایمانه څه بې نصیبه کوي او پر حالت د زګندن سړی بې ایمانه د دنیا تېرېږي. په هغې ګناهونو کې یو ګناه د ظلم لیکلی دی چې ظالم سړي ته الله تعالی ډېر ځله پر حالت د زګندن د شهادت کلمه نه ورنصیب کوي. امام ابو القاسم رحمه الله لیکلی دي هغه وایي 3 ګناهونه داسې دي چې انسان د قیامت د زګندن پر حالت د ایمان څخه خلاصوي. یوه ګناه دا لیکلی دی چې سړی د اسلام د نعمت شکر نه ادا کوي په دې باندې خوشحاله نه دی چې الله تعالی زه په مسلمانانو کې پیدا کړی په دې باندې خوشحاله نه دی چې الله زه د محمد رسول الله په امت کې پیدا کړی. نو چې کم سړی په دنیا کې د اسلام د نعمت شکر نه ادا کوي دا دومره عظیم ترین ګناه ده چې پر حالت د زکندنې کله الله بې ایمانه تېروي.
او دویمه ګناه هغې دا لیکلې ده چې د سړي سره د اسلام د تللو خطره نه وي ورسره، یعنې د خپلې خاتمې غم نه وي ورسره چې نه معلوم زما خاتمه به په کوم حالت باندې شي، چې د کم سړي سره د خپلې خاتمې فکر نه وي ورسره او د خاتمې دپاره دعا نه غواړي او د خاتمې سره بېغمه زندګي تېروي، دا هم بدترینه ګناه ده. ډېر ځله انسان په حالت د خاتمې کې بې ایمانه تېروي، الله تعالی حالت د خاتمې کې بې ایمانه تېروي. او درېیمه دا لیکلې ده چې یو سړی د اسلام پر والاو باندې پر مسلمانانو باندې ظلم کوي، ناجایز کوي، هغه مزدور دی ستا در لاس لاندې دی ته ظلم ورسره کوي، هغه همسایه دی درتا په وس و طاقت کې په دس کې کمزوری دی ته ظلم ورسره کوي، هغې په هر شکل باندې ستا در وس و طاقت لاندې دی، لیکن ته د هغې د مرستې بجای د هغې سره زندګي په سختي کې تېروي، دا ظلم دی او دا هغه بدترین عمل دی چې ډېر ځله پر حالت د ځکه الله تعالی انسان د ایمان مالک نه ګرځوي او زندګي به ټوله په اسلام کې تېره سي او زندګي به ټوله په لمنځو عبادتو کې تېره سي او ډېر ځله سړی پر حالت د ځکندن د دنیا. زه دا وایم چې ظلم صرف دا نه دی چې ته د همسایهګانو سره کوو، یو سړی دی په کور کې زنانه د پر زنانه باندې ظلم کوي، ولې ظلم؟ ځکه دا زما مشهور ده، دا زما پلانکی ده، دا زما پلانکی ده، ځکه مشر یم که کشر یم، زه په حالت د تکبر کې یم، زه د هغې یو حق منلو ته تیار نه یم. یو خاوند دی د زنانې سره ظلم کوي، ځکه دا زما په نکاح کې ده، بس دا خو انسان هغې ته د حیوان په نظر ګوري، لکه حیوان چې دی د هغې ټوله حقوق د ځان مني، د هغې یو حق منلو ته تیار نه وي. نو دا ټول ظلمونه دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ظالم سړی چې دی هغې پر حالت د زکدن الله تعالی د کلمې څخه محرومه کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې ما درته ویل یو طرف ته انبیا ټوله مستجاب دعوات دي، د هغې دعاګانې الله تعالی قبلوي، او بل طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حالت کې ډېر د مظلومیت شکل چې کله راغلی پیغمبر علیه السلام د عتبه د باغ سره نږدې پرې یو کاڼی کښېناستی او د الله حضور ته هغه جلالي دعا پیش کړه. په باغ کې دننه عتبه ناست دی، شیبه ناست دی چې هغه د مکې مشرکان دي او دې وخت کې پر د باندې دین نه دی راوړی، چې د ده حالت ته یې وکتل، د ده مظلومیت ته یې وکتل، د ده د ستړي زندګۍ ته یې وکتل، د هغې هم زړه درد ورباندې وکړ، ځکه په قریشیت کې د هغو د ده سره قرابت. هغې یو خپل غلام راوبالی، نصراني غلام، د هغې نوم عداس، هغې ته په یو طبق کې د انګورو یو وږی ورکړی، ورته یې دا دې مظلوم له وروړه، ورته ستا دې د رب د کعبې قسمي زموږ د خوني قرابت په خاطر چې دا را واپس نه کېده، ورته یې نور به پام ورسره کوي. هغه غلام ته وایي، غلام چې کله وږی ورله راوی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دې وږي دانه پرې کوله، بری ویل بسم الله الرحمن الرحیم. هغه غلام باره حیران سو، سړی دا دې څنګه کلمه وویل؟ دا خو ما در اوسه پورې په دې قوم کې نه وه اورېدلې، دا دې څنګه کلمه وویل؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته د کوم ځای د کوم مذهب یې؟ هغه ورته وایي زه د نینوا یم. ورته وایي پر کوم مذهب باندې؟ ورته وایي زه نصراني یم. او په نینوا کې خو زما ورور یونس ابن متا هم و، یونس ابن متا په نینوا کې نبي و، یونس علیه السلام. هغې چونکې د هغې ابا و اجداد ټوله د یونس علیه السلام پر دین باندې و. هغې ورته ته یونس څه پېژنې؟ ورته یونس هم د الله نبي و، زه هم د الله نبي یم. هغه غلام را وغورځېد، پیغمبر علیه السلام یې پر لاسو مچ کې، پر پښو یې مچ کې، پر هغه ځای باندې کلمه ورباندې وویله. حاجان چې کله طایف له ورسي، اوس هم چې سړی هغه زیارتونه ورسي، نو د عتبه او د شیبه چې کوم باغ دی پر هغې باندې اوس هم یو کوچنی دغه راګرځېدلی دی، د دې و څنګ ته یو کوچنک مسجد ولاړ دی، د هغې مسجد نوم اوس هم مسجد عداس دی، د هغې غلام پر نامه باندې جوړ دی. د هغې څه وروسته عداس چې ایمان ورباندې راوړی، چې کله راغلی، چې کله احد راتلو، عتبه او شیبه په بدر کې تلو غزوې له، نو عباس بدې کې په پښو کې ور ولوېدی، ولایې خلکو خپل مقتل له په خپل لځئ و د خپل قتل ځای له په خپله روان یاست، خو زما د په رب د کعبې قسم مې دا د الله نبي دی، د دې په مقابل کې به تاسو قتل کېږئ. لیکن هغې د دې خبره نه واورېدله. عداس بیا ژړل، عاص بن شیبه پر راغلی، ول ولې ژاړې؟ ول د خپلو سردارانو قتل په سترګو باندې وینم چې د نبي مقابلې ته روان دي، څنګه به نه قتل کېږي؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې څه وروسته بیا مکې مکرمې ته راځي،
حضرت عائشہ مبارکه پیغمبر علیه السلام ته وایي ای د الله رسول پر تا باندې د احد د ورځې سخت ورځ راغلې ده چې تا ته 80 کسان شهیدان پراته او بشمار زخمیان پراته د احد د میدان څخه سخت ورځ دی بل کومه او ته عائشه چې په کوم ورځ باندې زه د طائف سره علم او د طائف در کلو را تیر سوم او زما بدن په وینو باندې لړل او زه قرن الثعالب ته رالم وای دی وخت کې زما پر سر یو ورځ هغه ورځ کې چې ما وکتل حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت جبرائیل علیه السلام غږ را باندې وکړي ولې محمد ستا د قوم خبري ستا د قوم عمل او ستا د قوم کردار ټول ستا رب ولیدي ورته په دې ورځ کې زما سره ملک الجبال را سره ده چې کما ملائکه پر غرو باندې الله مقرر کړي دا غا سما سره را سره ده دا غي او پیغام ته ورونیسه پیغمبر علیه السلام ما چې ورژ ونیوي هغه ملک الجبال راتویل چې زستا په خدمت کې الله را حاضر کړي زما په حضور زما په قدرت کې د ټول مځکې د مخبرونه دي کچیر ستا فرمانی زده ته تیار یم چې د طائف سونه سي در مکی پوری چې څومره غونه دي دا بسر راولم د قومونو په ټول په دې کې ختم نو زه صرف ستا د پیغام انتظار یم او چې ته ما ته کوم امر کې زما ټول اختیار الله تعالی نو ستا په لاس کې ګرځولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصلاح ول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون ولي الله زما قوم ته هدایت وکړه زما قوم په دې نه پوهیږي حضرت جبرائیل علیه السلام ته عزت داغي د هلاکت شران سم کوله که زما قوم ظاهرا زما سره هر څه وکي لیکن زما دا امید چې د دې په نسلونو کې به الله داسې انسانان پیدا کړي چې هغه زما د دین قبولیت ته تسلیم سي هغه به زما د دین خدمت پر مخ باندې یوسي نو په دې وجه زه دې قوم ته شران سم کوله تاسو ګوره عجیب نبی دې رحمت دې ته ویل کیږي حضرت نوح علیه السلام چې لږ تنگ دستی دعا وکړه ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله پر دې مځکه باندې یو سړی نه پرېږده حضرت نوح علیه السلام سره چې څوک کسان په کشتۍ کې پاته سو د هغې سما سوا د مځکې پر مخ یو انسان او ژوندی مخلوق پاته سو لیکن پیغمبر علیه السلام ته چې الله تعالی اختیار په لاس ورکړي او ملک الجبال فرشتي اختیار یې ته په لاس ورکړي دای صورت وي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون یا الله د هلاکت بجای هدایت ورته وکاله کوي بس کله دې څه زماته منسته د دې په نسل کې به الله انسانان پیدا کوي دا غي سورسته پیغمبر علیه السلام قتل نخل مکی تراله پاګه دې درېش پیتی رہی غالبا د مکی سلر یو طرف ته پای کې د سحر په مانځ کې پیغمبر علی السلام پر جماعت ولاړ دی او زید ابن حارثه ورپسې ولاړ دی او د نصیبین جنات راځي او پیرانان دي هغه چرالو د پیغمبر علی السلام قران واورید لکه الله تعالی قران کریم کې وایي صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا نبی ال تغ جنات ایمان ور باندې راوړي ورسته چې مکه مکرمه ته را نزدیکیږي نو دی وخت کې حضرت زید بن حارثه ورته اے د الله رسول مکی ته وسنګ نه نوزو نن خو دې قوم مشد دې کلی سي استلیو او دا د مکی خلق به مشتوي چې تی نور قبایل زموږ په مقابل کې را پاروي نن په مکی ته مشوق نه نباس پیغمبر علی السلام ورته الله به اولاد جوړي غار حرا ترالو حاجانو لیدل په غار حرا کې کښې ناستو مکی ته حال ور واسطه وي اخنس ابن شریح ته ور واسطه چې موږ د مکی د خلکو سره مکی ته نسونه نو وتلای تراسه مصطفی نارا کوم په مکان نه واس هغه ورته چې زه د قریش حلیف یم او د قریش په مقابل کې زه چاته پناه نسم کولای دویم حال سهیل ابن عمر ته ورواسطه وای هغه ته مصطفی نارا کوم مکی ورته ورسره قریش مش پر دی لار باندې نه پرېږدي هغه ورته زه خو د بنو عامر قبیله بنو عامر د بنو کعب په مقابل کې چاته څنګه امان ورکولای شي دریم حال مطعم ابن عدی ته ورواسطه وای مطعم ابن عدی بار مسلح خپل زامن او د خپل خاندان نوجوانان روان او رالو غار حرا ته ورسېد او پیغمبر علیه السلام او زید ابن حارثه په خپل ګیره کې واخستل نو یوې د مخ یوې د شا پر څنګ پیغمبر علیه السلام او زید ابن حارثه په خپل پناه کې در کور ورسېد او قریش ته ویل چې دې سړي ما پناه ورکړې ده زما په پناه کې څوک خلل نسی اچولای دې سړي ته څوک تکلیف نسی رسولای
چې کله بدر واقعه وسوله د قریشو ډېر قیدیان رالو نو خلک به په دې خپلو قیدیانو پسې راتلل. پیغمبر علیه السلام به ویل لو کان المطعم حیا، والکاش کاش نن مطعم ژوندی وای او د مکې څخه په دې قیدیانو پسې راغلي وای. ثم کلمهم فی هؤلاء النتنا، بیا د دې خلکو په خلاصون کې زما سره خبره کړې وای او زما د رب د کعبې قسم یې هغوی به مو ټوله د په جولۍ کې پرېښي. ولکنن مطعم ژوندی وای او بیا راغلی وای او ماته د بدر د قیدیانو متعلق سپارش کړی وای چې په کومه ورځ باندې د ماته څنګه پناه راکړه او زه په کوم شکل ورسولم ګوره، که نن دی د دې قیدیانو په سپارش کې راغلی وای دا به ټوله ما د په جولۍ کې ورچولې وای. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثت دا د دې امت لپاره رحمت. ځکه الله تعالی ورته وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله تعالی دې خبرو باندې د عمل توفیق